एप्पल डेल نه توشیبا एच पी کوم یو ریم باید څومره وي پروسسر نور پکې څه وي کومې ځانګړتیا السلام علیکم کله مو کمپیوټر اخیستی یا کله کوم دکان ته تللی یاستئ د کوم ملګري سره چې هغه کمپیوټر لیپټاپ یا ډیسکټاپ اخلي یا تاسو اراده لرئ چې لاړ شئ کوم ځان لپاره کوم کمپیوټر واخلئ او په سوچ کې یاستئ چې کومه کمپنۍ واخلئ یا کومې ځانګړتیاوې باید ولري چې زه هغه کمپیوټر څخه استفاده وکړم زه درته په دې ویډیو کې وایم چې تاسو کوم قسمه کمپیوټر ته ضرورت لرئ تاسو د څه شي لپاره استعمالوئ تر ټولو لومړی باید تاسو له ځان څخه پوښتنه وکړئ چې تاسو د کمپیوټر د څه شي لپاره استفاده کوئ که چیرته تاسو کمپیوټر صرف د لیکلو لپاره یعنی ورډ پروګرام ایکسل کې تاسو کار کوئ یا د انټرنیټ څخه استفاده کوئ تاسو باید یو کمپیوټر واخلئ یعنی یو ځانګړتیا چې کومې ځانګړتیا ولري مثلا هغه درته وروسته وایم که چیرته تاسو د ډیزاینینګ پروګرامونو څخه فوټوشاپ پریمیر همدارنګه د انجینرینګ کوم سافټویر چې دي هغې پروګرامونو څخه استفاده کوئ تاسو باید بل قسمه ځانګړتیا لرونکي کمپیوټر څخه استفاده وکړئ که چیرته تاسو کمپیوټر په کور کې ږدئ یا په دفتر کې یا په یو ځای کې ږدئ او ځان سره یو ځای بل ځای نه وړئ نو تاسو باید ډیسکټاپ کمپیوټر څخه استفاده وکړئ او باید هغه واخلئ او که چیرته تاسو یو کمپیوټر په مختلفو ځایونو کې استفاده کوئ مثلا کور ته وړئ دفتر ته وړئ بل ځای ته له ځان سره وړئ نو باید تاسو له لیپټاپ څخه استفاده وکړئ دویم تر ټولو مهم شی هغه پروسسر دی په کمپیوټر کې باید پروسسر کومه کمپنۍ وي او څومره اندازه کې وي یعنی پروسسر هغه اندازې څومره وي دا ډېر مهمه دی لکه څنګه چې د انسان په بدن کې هغه مغز دی ذهن دی نو په عین شکل باندې په کمپیوټر کې پروسسر ده لکه موږ ټول کارونه هغه تحلیل تحلیل کو یا نور کارونه مطلب سوچ کو فکر کو دا ټول په کوم ځای کې کېږي په مغز کې کېږي نو په کمپیوټر کې دغه ټول کارونه په کوم ځای کې ترسره کېږي په پروسسر کې ترسره کېږي نو باید تاسو کومه کمپنۍ پروسسر تاسو باید واخلئ یعنی کله چې کمپیوټر اخلئ تاسو باید تاسو ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې کوم یو پروسسر دی پروسسر مختلف کمپنیانې دي AMD دا انټل دا خو ښه خبره ده چې تاسو انټل کمپنۍ پوښتنه ورنه وکړئ چې دا کومه کمپنۍ ده که انټل وي نو ښه خبره ده بل تاسو باید برانډ وګورئ چې کوم برانډ ده آیا دا ډیل ده HP ده اپل کمپنۍ ده لینوو ده همدارنګه توشیبا ده همدارنګه مختلفې نور کمپنیانې دي تاسو به که چېرته اپل مو خوښېږي په هغه کې وینډوز بیا کار نه کوي په هغه کې د مایکروسافټ کوم کمپنۍ هغه سافټویر چې دی هغه بیا کار نه کوي نو د هغې ځانګړې وینډوز ده یا اپریټنګ سیسټم یې دی په هغه په دې کې استفاده کېږي او که چېرته تاسو ډیل خوښېږي ډیل کې هم مختلفه قسمونه دي نو باید تاسو وګورئ چې کوم یو ما لپاره ښه ده باید تاسو برکنس وګورئ یعنی وګورئ تاسو کمپیوټر څومره دروند دی یعنی څومره تاسو ته پکارېږي سپک یعنی نری نن سبا خلک کوم قسمه کمپیوټر نه خوښوي چې ډېر درانه نه وي سپک وي نری سلیم نو تاسو باید دا هم په نظر کې ونیسئ پنځم باید تاسو ریم په نظر کې ونیسئ کله چې کمپیوټر اخلئ باید تاسو ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې څومره ریم موجود دی ریم څه شی وي رینډم اکسس میموري دا کله چې تاسو کمپیوټر کې پروګرامونه خلاصوئ مختلفه قسمه پروګرامونه مو خلاص کړل د هغې هغه اندازې مطابق هغه ټول په ریم ته دي یعنی هر کله چې تاسو خپل کمپیوټر آن کړ یعنی پاور بټن مو آن کړ هر څه چې راښکاره کېږي هغه چېرته موجود وي هغه په ریم کې موجود وي نو تاسو فکر وکړئ چې ریم څومره مهمه دی نو څومره پروګرامونه چې تاسو خلاصوئ هغه که چېرته ریم مو زیات وي نو چټکۍ سره به خلاصېږي او هلته به سټور کېږي او که چېرته ریم مو کم وي نو کېدای شي ډېر په سلو سره به خلاصېږي نو ریم 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB هم کېدای شي له دې نه زیات وسي که چېرته تاسو په خپل کمپیوټر څخه د ورډ پروګرام ایکسل پروګرام همدارنګه انټرنیټ استفاده کوئ نو 4 GB انشاءالله کافي دی او که چېرته تاسو د ډیزاینینګ پروګرامونه څخه استفاده کوئ چې هغه ډېر درانه وي په ریم کې زیات نیسي نو تاسو باید 16 GB ریم ولرئ شپږم تر ټولو مهم څیز هغه هارډ ډیسک دی هارډ ډیسک چې موږ څه شی کوو موږ ډیټا پکې ذخیره کوو سټوریج دی زموږ د کمپیوټر اوس کمپیوټر هارډ ډیسک هم په 2 قسمونو باندې دي یو HDD دی بل SSD ده کوم یو یې ښه ده SSD په دې وختونو کې تر ټولو بهترین هارډ ډیسک دی
HDD یعنی هارد ډیسک ډرایو هغه کوم قسمه کار کوي؟ په هغه کې یو قسمه د پلیټ لګېدلی وي، هغه د هغه تاویږي د هغې په واسطه باندې کار کوي. هر کله که چېرته ستاسو په کمپیوټر کې HDD هارد ډرایو وي نو هغه به یو قسم اواز به کوي، ټک ټک یا داسې یو قسم اواز لري. او که چېرته ستاسو په کمپیوټر کې SSD هارد ډیسک وي نو هغه به ډېر یعنې هېڅ اواز به ونه لري، د سلم کار به کوي. لکه څنګه چې ستاسو فلش دی، ګورئ فلش کې کوم داسې پلیټ یا نور څه شی موجود نه دي، بلکې هغه صرف هغه تختې وي، نور څه شی نشته. هغه شکل باندې SSD هم دی. نو کله چې تاسو کمپیوټر اخیسته نو ښه خبره دا ده چې تاسو ورنه پوښتنه وکړئ چې په دې کې کوم یو هارد ډیسک موجود دی. که HDD وي کوشش وکړئ چې وای نه خلئ. SSD تر ټولو بهترین هارد ډیسک دی. کېدای شي تاسو په ذهن کې دا خبره هم موجود وي چې ولې ټولو کمپیوټرونو کې SSD نه دی لګېدلی. د SSD یو تاوان هم موجود دی. تاوان یې دا دی چې د هغې قیمت زیات دی، بس صرف دومره. که چېرته یو کمپیوټر په عین ماډل سره SSD وي نو کېدای شي قیمت یې 40,000 وي، او که چېرته HDD وي نو کېدای شي قیمت یې 20,000 وي، یعنې نیم په نیمه باندې هغه قیمت یې لوړېږي. ولې چې SSD هارد ډیسک کې نسبتا له HDD نه ډېر زیات ښه کار کوي. اووم ګرافیک کارت دی. که چېرته تاسو له کمپیوټر څخه په ډیزاینینګ پروګرامونو څخه استفاده نه کوئ نو پرېږدئ کوم یو چې په کمپیوټر کې که چېرته شیډ ګرافیک کارت پکې موجود وي نو بس هماغه تاسو لپاره کار کوي. او که چېرته تاسو له ډیزاینینګ پروګرامونو څخه استفاده کوئ نو تاسو باید GTX یا انویډیا کمپنۍ چې د ګرافیک کارت لري نو باید تاسو له هغې څخه استفاده وکړئ. په هغه کې هم 4 GB 8 GB همدارنګه 16 GB ګرافیک کارت موجود دي. نو تاسو باید ډیډیکیټډ ګرافیک کارت څخه استفاده وکړئ. نو کله چې تاسو کمپیوټر اخلئ ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې ګرافیک کارت موجود دی او که نه، که موجود دی څومره پکې دی. نو که چېرته تاسو کمپیوټر واخلئ وروسته هم تاسو کولی شئ چې په دې کې ګرافیک کارت ولګوئ. اتم مهم پوینټ چې تاسو باید په نظر کې ونیسئ هغه دا دی چې کله کمپیوټر اخلئ ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې کوم یو اپریټنګ سیسټم کار کوي یا په دې کې کوم یو سافټویر کار کوي. که چېرته تاسو ایپل کمپیوټر اخلئ په هغه کې به د ایپل خپل پروګرامونه یا خپل سافټویر استفاده کیږي. په هغه کې تاسو نشئ کولی چې د مایکروسافټ کمپنۍ هغه کوم سافټویر یا اپریټنګ سیسټم چې دی وینډوز له هغې څخه استفاده وکړئ. نو که چېرته ډیل وي یا همدارنګه HP نور کوم یو کمپنیانې وي یا برانډ وي نو تاسو باید ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې کوم یو سافټویر کار کوي. نهم پوینټ ټولو ته معلوم دی چې باید تاسو ورڅخه د پرایس پوښتنه وکړئ، د قیمت پوښتنه وکړئ چې دا څومره ده. وګورئ مختلفو دوکانونو کې وګورئ، د هغې قیمت وګورئ، هغه ځانګړتیاوې وګورئ چې کوم یو دغه ځانګړتیا مثلا دا کمپیوټر دا ځانګړتیا لري نو بل ځای کې هم پوښتنه وکړئ. اخرنی پوینټ ګارنټي یا وارنټي دی. تاسو باید د وارنټي پوښتنه وکړئ ورڅخه چې دا څومره وارنټي لري. که چېرته په دې کې کومه مسله راپېښېږي څومره وخت کې زه کولی شم چې دا کمپیوټر تاسو ته بېرته راوړم چې دا کمپیوټر کې دغه مسله ده. نو د دې پوښتنه باید هم ورڅخه وکړئ، داسې نه چې سبا ورځ تاسو ورسره په جنجال کې اخته یې. نو خدای دې وکړي چې تاسو اوس وکولی شئ چې تنها لاړ شئ، کوم بل کس ته ضرورت ونه لري، لاړ شئ او خپل ځان لپاره یا د کوم ملګري لپاره کمپیوټر واخلئ. دغه ویډیو له نورو سره هم شریک کړئ. که چېرته د دې ویډیو اړوند تاسو کومه پوښتنه لرئ یا کومه بله پوښتنه ستاسو په ذهن کې وي د دې ویډیو په کمنټ کې تاسو ولیکئ یا موږ ته یې ډایرکټ میسج کړئ. نو انشاءالله ستاسو پوښتنې ته به ځواب درکوو یا به د هغې په اړه باندې لنډه ویډیو جوړو. نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.